میاشتې 11 نیټه ده. تاسې زموږ خپرونې په سټلایټ او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. تیره ورځ د پیښور تر ټولو حساسه سیمه پولیس لاین کې په یو جومات کې لویه چاودنه وشوه چې اوس یې د مړو شمیر 92 تنو ته او د ټپیانو شمیر 150 کسانو ته رسیدلی دی. د چاودنې له امله د جومات دیوالونه نړېدلي او د تریتم کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. پاکستاني طالبانو لومړی د برید مسؤلیت ومانه، خو وروسته یوه اعلامیه خپره کړه او ویې لیکل چې دوی په برید کې راز نه لري. مسکا صاحب پرې ریپورټ لري. د یوې خونړۍ پیښې له امله ماتم دا بیروحه جسدونه په ژوندانه ملګري ول او اوس له مرګ وروسته یو ځای د خپلو خپلوانو د سترګو په وړاندې خاورو ته سپارل کیږي. د قربانیانو خپلوان وایي چې له سختې صدمې سره مخ دي او د کورنیو وضعیت یې د ویلو وړ نه دی. ډیر زیات ازمایش وخت دی بېشکه او کور کې ډیر بد حال دی چونکه نور زیات کسان هم شهیدان شوي دي، خو دلته چونکه دا لږ ډیر زیات وکل وو، ډیر زیات سوشل لکو نو ټول کله په ولله ډیر زیات خفه دي، ټول علاقه په خفه. تیره ورځ د پیښور په پولیس لاین کې د ماسپښین د لمانځه پر مهال په جومات کې دننه د ځانمرګي برید له کبله 95 کسان مړه او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. ډېر شمېر زخمیان د پیښور په لیډي ریډینګ روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د دې روغتون ویاند وایي دا مهال 50 تنه تر درملنې لاندې دي چې د 6 تنو روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. زه دوم سب کې ولاړم، مخې ته وینډو کولا وه، بس چې څرنګه چت راغی که نه نو وینډو باندې سیخ ووتو، دلې بیا ته په جان نه یې پوهېدلی شي. ما د خپه خوږ شوی دی او د سر مې خوږ شوی دی. بس مونځ له روان وو او چې څنګه هلته وردننه شو بس هغه بلاست وشو، بیا هغې نه بعد په ځان نه پوه شو چې څه چل شوی څه نه. د پیښور پولیس لاین سیمه کې دا لومړنی برید دی. تر دې وړاندې داسې برید په دې سیمه کې نه ده شوی. پولیس لاین د پیښور له نورو عامو سیمو څخه ډېر توپیر لري. دلته هېڅوک نشي کولی چې پرته له اسنادو دننه ولاړ شي. په تېره ورځ برید دلته دننه ځانمرګي برید وکړ او دا خپله د حیرانتیا خبره ده. د پیښور ځایي خبریال چې ډېری وخت سیمې ته ورځي وایي په سیمه کې شته کامرې او نور معلومات تر څېړنې لاندې دي چې معلومه کړي پیښه څنګه رامنځته شوې ده. دا یو دومره های لیول بارود هغه کیږي او بلاست کیږي نو لازمي دی چې دا غفلت خوشته دی کې شک نشته. گیټ باندې پورا دومره میکانیزم سیستم دی، اوس تحقیقاتي ادارې دی باندې کار کوي، بیا به پته لګي ولې سی سی ټي وي موجود دي او تمام سی سی ټي وي فوټیج کم دی، هغه انویسټیګیشن یونټ سره دی، هغه چک کوي. له دې پیښې وروسته د خیبر پښتونخوا پخوانی ایالتي وزیر په دې ایالت کې وضعیت د اندېښنې وړ وباله او د پاکستان له حکومت یې وغوښتل چې امنیت دې ټینګ کړي. حالات واقعي خراب لکه یو دونه غټه واقعیا کېدل یا چھوټه موټه نورم کېدل هم داسې قسم کې نو الارمینګ سچویشن دی. ګورنمنت له دا پکار دی چې هغه فوکس کی، سکیورټي ایجنسیز له دا پکار دی چې پرو اکټیولی کار وکړي او د معلوماتو هغه ځایونو ته خلکو ته ورسي چې کوم ځای کې دا پلان کیږي یا دغه کیږي نو کو هغه باندې هغه لیول باندې انیشلی سٹارټ کې کنټرول وشي نو هوپفولي چې فیوچر کې به داسې واقعیات نه کیږي. په پاکستان کې له دې وړاندې د زیاتره دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت یا داعش ډلې او یا د پاکستاني طالبانو ډلې په غاړه اخیستی، خو د دې وروستي برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې ډلې نه دي منلې او د پاکستاني طالبانو غورځنګ ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا برید هغوی نه دی کړی. مسکا صاحب، امریکا غږ، پیښور.